د پاتې شاه باران د ناول لومړۍ برخې ته مو پام راګرځوم. لیکوال مصطفی سالک، ډیکلومه کوونکی مهاجر شاه. داسې ورځ به کمه راتله چې زه دې ټولګي ته راشم او د هغې سندره دې وانورم. هغې به هره ورځ سندره ویله، په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یو عامه سندره وه، خو د وخت په تیریدو د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړ. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرم او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي. زموږ ټولګی هم عجیبه و، بس چې د ښوونکي سترګې به پناه شوې هر څه به بدل شول. په یو کونج کې به یې داسې شور ماشور شو لکه د مني په ماښام کې چې چینچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. خو په بل کونج کې به یې د څانګې غلې سندرې سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله. بیا به چې استاد راغی، په سن به د سهارنۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به په خپلو خپلو چوکیو کېناستل. نو زما ذهن به د ماضي پر لور ګام واخیست او پر هغو شیبو به تم شو چې څانګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه. زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې و. نور کړه وړی د افغان مهاجرینو د عامو ښوونځیو و. بس دومره خبره وه چې نجونو او هلکانو به په ګډه ټولګیو کې زده کړه کوله. د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې، خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه. کله چې د زده کوونکو او ټولګیو شمېره ډېره شوه، ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده. ښه مې په یاد دي چې په هغه ورځ ښوونکی تازه له کوټې وتی و. اسمان د شړکنده باران په رګونو کې د برېښنا شوخې جلوې شیندلې، او چې د تندر ګړز به شو نو ځینې شوخې نجونې به په هیبتناک ډول یو بل ته غاړې وتې او څرګنده به یې کړه چې ګنې تندر وویرولې. ځینو به په غوږونو کې ګوتې منډلې. زمرک ورغږ کړ چې ځینې تاریخ پوهان پښتانه په حقه بني اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د تندر غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څېر ګوتې ورکولې. او چې باران زور واخیست نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخو نجونو ته خدای ورکړه، د ځانونو سره راوړې چترۍ یې په سرونو ونیولې او په ټولګي کې یې ښکته پورته کېدل پیل کړه. په همدغه ګډوډۍ کې یو ناڅاپه د لیسې سرمعلمه راننوته چې تر شا یې یوه لونده خیشته جنۍ هم ولاړه وه. حیا یې له رخساره په ورېدو وه او په خپل لامده څادر یې د خپل بدن د هغو برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لوندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کاوه. سترګې یې ځلېدې او له زلفو یې د باران څاڅکي ورېدل. کټ مټ هغسې لکه د ستورو له شپې چې پرخه ووري. جنۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټولو هلکانو په تږو سترګو ورکتل. سرمعلم یې وویل، دا جنۍ څنګه نومیږي؟ کړه وړه او ځانګړتیاوې د روایتي کلیوالې پیغلې برېښي، خو زده کړه یې همدلته په پېښور کې کړې ده. بس له دې ګړۍ دا ستاسې د ټولګي ملګرې شوه. پرې به پام کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې وویل او جنۍ یې پرېښوده. زما تر څنګه چوکۍ تشه وه، راغله او کېناسته. دا چوکۍ د زرینې وه. په هغه ورځ زرینه نه وه راغلې او چې سبا راغله پښه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته. په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چپ چپ وه. کله کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرات وکړ او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیست. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي راغلل هفته نیمه به غلي وو، خو بیا به یې له شوخۍ نه زړو شاګردانو امان غوښت. خو څانګه داسې ونه خطا.
د وخت په تیریدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهره سهره به یې د ټولګي نجونو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستدانې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا خسې هم هېڅ بې حسه نه وي. څانګه له راښکو نه ډکه وه، ښایست له حقیقته افسانو ته نږدې و. د نریو شونډو سرخي تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده، او چې مسکا به پرې خوره شوه تشبیه موندلې ناشوني وو. بنده ویل بس چې ورکتی مې په څېره کې یو عرفاني راښکونو، سارایي غاړه، نرۍ ملا، اوارې اوارې نرۍ سپینې ګوتې. بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بیلګه وه. نور به درته څه وایم، د حمزه بابا خبره د ګوړې چکۍ وه، که له هرې ډډې به دې په نظر وسکله خوږه وه. او زلفې یې داسې تورې اوږدې او درنې وې چې څه به یې درته وایم. زرینې به کله کله په شوخۍ سره ویل ظالمې، د غرونه غرونه زلفې به دې اوږې ماتې کړي، او نرۍ ملا ته خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې وویل، د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې ورې کړي، او داسې په کړس کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د ګورو وریځو لاندې غځونې وکړي. د څانګې څوکۍ کې هر څو زما تر څنګه وه، خو په کومه ورځ به مو چې د جغرافیې ساعت درلوده، کله کله به یې زما په لورې سترګې راړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښۍ سبب ګرځېده. خو یوه پریشانوونکې معما هم وه. دا زما لپاره ستر سوال و چې څانګه آخر ولې په هغه ورځ زما پر لور سترګې راړوي چې د جغرافیې مضمون لرو. خو هیڅ نه کېدل، او دغه راز لکه د تیره ازغي لا پسې زما پر ذهن ښخېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله به بریالی کېدم، خو چې ښوونکی به نه و، ځان به مې بل راز مشغولاوه. پر شونډو مې لکه راګ بې کلماتو زمزمه خپروله. تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز مې خوږ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله، او ورو ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبوره یم د زمرک سره سوات ته لاړم، سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شوم، خو بیا به مې هم کله کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترڅ کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي ښاپېرۍ په څېر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو، ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره کې مې بخت بیدار و، او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانت او شوخي زما ډېره خوښه وه. د هغه سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده، او د موجونو ښاماران به مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه ور ایسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و، او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویې ویل، هلو هلو. چې ور ومې کتل، خپله راډیو یې لکه ګرځند د موبایل غوږ ته نیولې وه، او ویل یې، هلو غزنه و غزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورکې؟ مړه سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښې دي. سیند نغمه وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېد، لمن مې څنډ وهله او خواته یې ورغلم. ورته ومې ویل، ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه،
ته چې څه وایې له یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله له فطرته خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخیل په خوم کې یې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي. سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوې، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم. ته د غره نښترو ته اواز ورکړه چې ټول سرندې شي، اوره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډیر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وزبر دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي، نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه له دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما خو هم خوښ نه شو، منخوز غوندې ځای دی، ما او تا پکې ډزې وکړې، خو زه خیر بلا و برکت یې نه و، هوایي ډزې وي. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو. زه چې د غره سر ته وخیژو، دا سیند به له هسکه ځایه خامخا یو داسې سپین خامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله زږونه کوي. خو زه وایم چې د خامار پر ځای د چندڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب اواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستې. زه چې نن له دې قلندرانه بنډاره فیض واخلو. ښه چې راتلونو له حجرې مې رباب راخیسته منه دې کړم، او اوس یې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړې چې دروند نشي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي، زه چې ورځو. زمرک راته وویل که ورځو هم خو څه حل به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو راسره نشته چې په پال پرېکړه وکړو، نوره ستا خوښه د ګوتو ښکېله راسره کوي او که شعر و خط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا یو کاڼی راواخله او د هغه کمره بیخ د ولاړو اوبو منځ ته یې وله، که یې څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما به منې. ما هم کاڼی راواخیست او اوبو ته مې ور وویشت. ښه وه څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب، راسره روان شو. خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و، ویلې چل دې وکړ. خو زه خیر دی ما درته د کاڼي وویل تا د نر زوی هم داسې درغنه راواخیسته چې په عمر به دې نه وه پورته کړې، هسې نه نوم یې درته ویستی وي. په خندا مې ورته وویل نه زه بیخي روغ رمټ یم، چابک د رباب مخپل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلانی و، لویه کیږدۍ لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کاوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کیږدۍ په منځ کې اور بلو او سڼورو زلمو ترې د اتڼ زنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سواد غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسېد، د هوټل په لور رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به دې رباب رباب کاوه، نن مې ومنله چې په زړه کې دې جوش او په ګوتو کې دې کوړي دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه دې ادم خان وبولم. نه نه اشنا ډېر پام به کوې، زه د وخت له درخانیو ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ما ته به رباب را زده کړې؟ هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې. بس تاسې وګڼه چې در مې موندلې او خانۍ ته لا ورځې پاتې دي.
مطلب دا د رباب ته نه دي موندلې خو تارونه ورخیژول پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیالجان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوډه مې ورته ایښې وه. په داسې حال کې چې دورخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې د دورخانۍ لپاره زده کوې په ګوډه کار نه کیږي. د شاتو بوتل به راوړې. بنده ته منظوره ده. ښه اوس دا راته ووایه چې دورخانۍ بیبي ده چیرته؟ دا به درته وایم خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک موسکی شو ویل ځه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استاد یې مجبور یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو زه چې اوس هوټل ته ځو د هوټل کوټې ته چې ورننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېده او ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ. غزنه وغزنه. ځواب مې ورکړ ها بیا دې څه په زړه را وګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پیژنم خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سوات نامې په نامه منظوم کتاب کې لیکلي دي. یو دوه بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه یې هوا د اوړي ښه ده د کابل هوا ترخه د ده خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی حیف دا چې کشمیر آرد دی سوات تنګ دی. زړګیا زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوښنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږه ما 4 موسمونه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبره زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرو خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت څنګه او د هغې په ترڅ کاته رایاد کړي وو. زمرک وده شو خو زما به د څو شیبو لپاره ایله سترګې ورتلې. سحر شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړیو وړانګو هرکلی وکړ. موږ چای وڅښلې. د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ. بکسونه مو اوږو ته کړل او د پېښور د موټر اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو سیند مرغانو ځناورو سیلانیانو او غرنیو وګړو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پریمانه ګاڼو سنبال کړي وي. یو ځای موټر ودرېده. ماشومانو رامنډې کړې د دنداسې ګېډۍ پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده خلک دلته د مزو لپاره راځي خو خپل اوسېدونکي په بده ورځ دي. تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل واورین چاپریال کې د موټرو پسې د دنداسې ګېډۍ ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي. خو زما په خیال دلته غرونه دي د کرلو مځکې لږې دي له ښاره لرې دي چې سړی سحر مزدورۍ پسې وځي ماښام راشي. غر د حکومت تر ولکې لاندې دی خو که خلکو ته وسپارل شي زر به سپېره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولی؟ ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي ښار راشي پیتري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واورو کې وچ شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کاپیرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستاني مسلمانان کړل
خو بل پلو کاپرستان په خپله زړه بڼه د خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کاپرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي په اند ښه کار دی، خو مسلمان مبالغ به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل. ته هم عجبه استدلال کوي، غوسه خبره نه کوي چې دا سیز بد دی او دا ښه. رښتیا هم همداسې ښکاري. دا شی او ارزښت نسبي دی. یو سیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدی شي. له دې خبرو وروسته خاموش. نه پوهیږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو. خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار درون برېښېده. ګاډۍ مو ونیوله. د زمرک دوی کور په لاره و. اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې. هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم. که غواړئ چې د دغه ناول نورې برخې واورئ نو له دغه ادرسه یې ترلاسه کولی شئ 088999121 یا هم که تاسې فیسبوک ته لاسرسي لرئ په خپل فیسبوک پاڼه کې مهاجر شاه دوسمل په پښتو ژبه سرچ کړئ او د دغه ناول پاتې برخې واورئ. په درنښت.